د بوډا حکیم کیسه د 5 زامنو امتحان. پښتو کیسه د یو زوړ پلار د زامنو بدلیدونکې مینه او د حوصله، احترام او عزت یو سبق ورکوونکې کیسه. د کیسې پیل د آرامه او درناوي غږ سره د بغداد ښار نه یو څه فاصله باندې یو کوچنی کلی وه. هلته یو زوړ سړی اوسېده چې نوم یې حکیم و. دا سړی ډېر خاموش، عاجز خو ډېر پوه انسان و. خپل د عمر وروستي ورځې تېرول او د ژوند ډېرې شېبې له خدای سره په خبرو او د زړه په دردونو کې تېرېدې. حکیم 5 زامن لرل چې تر ټولو مشر زوی یې یوسف و. یوسف یو زمیندار و. ټول ورځ په خپلو ځمکو کار کاوه. خاورې، اوبو او فصلونو ته به یې ډېر پام و. خو کله ناکله چې د خپل پلار خدمت کاوه نو ستړي به شو او د زړه نه به یې سوچ کاوه. یوسف د زړګه خبرې: دا زمواري به تر کومه وي؟ پلار مې زوړ شوی، خو زه خو هم انسان یم، ستړیږم. خو د حکیم سترګې د هر څه پوهېدې. هغه به د خپل زوی خفګان، ستړیا او رنځ محسوسوه، خو هیڅ نه به یې ویل، یوازې به یې سرخطه کاوه. ورو ورو یوسف بدلېدونکی شو. د هغه چلند بدلېدی چې حکیم ته یې جوړ خفګان ورکاوه. یوسف ته پلار اوس بوج ښکاره کېدی. بالاخره یو ورځ حکیم خپل زوی یوسف ته وویل. حکیم په نرم غږ: زوی، زه پوهېږم ته ستړی شوي، مه خف کېږه، زه ډېر نه پاتې کېږم. 2-3 ورځې وروسته د بل زوی سره ځم، ته خپل ژوند ته پام وکړه. یوسف ته لږه شرم ورغی، خو د هغه له خولې نه کوم د مهرباني یا خواخوږۍ الفاظ ونوته. 2 ورځې وروسته حکیم د یوسف له کوره ووت او د خپل دوهم ځای فاروق کور ته لاړ. فاروق یو بډای سوداګر و، خو د پلار سره مینه نه لرله. د هغه ښځه هم د خپل سسر احترام نه کاوه، نه به یې خبرې ورسره کولی. بوډا حکیم به خاموش ناستو، د زړه نه جوړ خپګان احساساوه، خو هیڅ کله یې خپل درد نه څرګندو. یو ورځ فاروق خپل پلار ته وویله: بابا، ته باید زما سره په کاروبار کې مرسته وکړې چې ستا موجودګي راته ګټه ورکړي. بوډا حکیم یوازې وکتل. هغه بهرني مرسته نشو کولی، خو هیڅ شکایت یې ونه کړ. خو فاروق او د هغه میرمن ورورو پلار ته د بوج په سترګه کتل او بالاخره فاروق ویل: بابا، ته نور زمونږ سره مه اوسې. نور زوی دې هم شته، هلته لاړ شي، زه به د علاج لګښته درکړم. د دغو خبرو نه وروسته حکیم بیا د خپل دریم زوی عثمان کیرې لاړ. عثمان هم زمیندار و، خو دومره وخت نه درلود. د هغه ښځه به خپل ماشومان د سسر سره پرېښودل چې لوبې ورسره وکړي. خو دا بوډا انسان چې په درد او کمزورۍ کې ډوب و، نور هم جوړ خفګان محسوساوه. ورو ورو د حکیم حالت نور هم خراب شو. نو دا ځل هغه د 4م زوی احمد کور ته لاړ. احمد د پلار راتګ ته خوشحاله و، خو د هغه خوشحالي یوازې د مال د لالچ لپاره و، نه د مینې. خو کله چې پوه شو چې پلار بډای نه دی، نو هغه او د هغه ښځې د واړو د پلار نه مخ واړاوه. احمد، زه ستا خدمت نشم کولی، ته باید بل ځای ته لاړ شي. راوي: بوډا حکیم آخر خپل وروستي امید د کشر زوی عبدالله کره لاړ. عبدالله یو غریب خو ډیر صادق او مخلص زوی و. د هغه ښځه هم ډیر وفاداره و. د واړو د حکیم ډیر احترام کاوه. عبدالله به د ورځې مزدوري کاوه، خو د خپل پلار لپاره به یې دوایي اخیسته. د دوی مینه، ادب او خاخاغو. حکیم سخت ناروغ شو، خو ته ما ډیر خوشحاله کړي. یو امانت شته چې ستا لپاره دی. د بغداد په فلانکې ګوټ کې یو زوړ سړی دی، نوم یې جابر دی. هغه ته ووایه چې حکیم وفات شو او امانت ورکړه. حکیم وفات شو. عبدالله ډیر غمجن شو. بیا یې ټولو ورونو ته پلار د مرګ خبر ورکړه او جنازه وکړه. خو عبدالله صادق و. امانت یوازې د عبدالله فروغ دی. بیا هم عبدالله ټولو ورونو ته وویل: عبدالله، زه یقین لرم دا امانت قیمتي به وي، خو د ټول ورونه دی، مونږ به برابر تقسیم کوو. عبدالله بغداد ته لاړ. امانت یې راوړ. صندوق خلاص شو. پکې د بازار قیمتي دوکانونه، اشرفی او قیمتي جواهرات وو. عبدالله د هر څه ورونو ته ورکړل. خپل حق یې واخیست او نور یې ورونو ته ورکړل. خو وخت بدل شو. لوی ورور کاروبار کې برباد شو. بل ورور جیل ته لاړ. نور یې ورپسې تباه شول، ځکه دو پلار احترام ونه کړ. خو عبدالله په خپله دیانت، د پلار دعا او زحمت سره ډیر پرمختګ وکړ. بازارونه یې واخیستل. اخرکار هغه د بغداد مشهوره سوداګر شو. حتی ورونه چې پخوا یې پلار ته بوج ویله، اوس د عبدالله دروازې ته سوال ته راغلل. خو عبدالله مهرباني وکړه او مرستې ورسره وکړه. آخرني صحنه: یو ورځ عبدالله د خپل پلار قبر ته لاړ. د قبر مخې ته ودرېد او ویل: عبدالله، غمجن غږ: بعد ستا دعا مې دنیا بدله کړه.
زه بډای شوم خو ستا د سیورې نه یم. الله دې جنت نصیب درکړي. د کیسې 3 سبقونه. 1. ښه اولاد هغه دی چې د پلار خدمت وکړي، نه چې بوج ورته ووایي. 2. د ژوند امتحانونه د مینه، صبر او خدمت په وسیله تیریږي، نه د مال او دولت په لالچ. 3. د مور او پلار دعا هغه خزانه ده چې د دنیا هر قیمت پرې ارزیږي. که تاسو ته دا پر احساسه او نصیحتناکه کیسه خوښ وه نو زموږ د چینل پرانې کیسې سبسکرایب کړئ. ویډیو لایک کړئ او د کیسه له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. خپل نظر کمنټس کې ضرور ولیکئ.